دغه امنیتي کیمرې چې د ښار مهم ځایونه به تر څار لاندې راولي نن یې د نصب چارې پیل شوې. امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه کیمرو په وسیله به ښار کې ډیری هغه ستونزې چې پخوا به دوکاندارانو او ښاریانو ترې رنځ وړ کنټرول کړی شي. د څار د کیمرو د نصبولو د وجې نه به انشاءالله په ښار کې د جنایي پیښو د ګراف راټیټ شي او امنیتي ځواکونو ته به د جنایي مجرمینو په نیولو کې ډیره زیاته اسانتیا رامنځته شي. اخوا بیا خوست امنیت امیر وایي چې دوی له دې وړاندې هم 15 امنیتي کیمرې نصب کړي وې چې ښار کې د امنیتي پیښو او غلاو په مخنیوي کې ډېر مهمه تمامې شوې وې. د کیمرو په نصبولو سره خو دومره ووایم چې خوست کې مخکې 15 کیمرې نصب شوې وې چې هغې ډېر ښه تاثیر کړی او د اوس 10 کیمرې نور هم نصب شوې چې الحمدلله انشاءالله امید ده چې د امنیت په راوستلو کې به ډېر مثبت تاثیر وکړي. په دغه کیمرو نږدې 3 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې هره کیمره به 4.5 کیلومتره ساحه تر خپل پوښښ لاندې راولي. د امنیه قومندانۍ مسؤلین زیاتوي امنیتي منصوبین یې ولس ته د ښه امنیت راوستلو ته پوره ژمن دي. 15 کیمرې په مهمو نقاطو لګول شوي دي او 10 کیمرې به اوس د خوست ښار په 6 دروازو او پاتې نور به په خوست ښار کې په مهمو نقاطو ځای پر ځای شي. د خوست امنیه قومندانۍ رهبري به ټولې هغه هڅې ونه سپموي چې د جرمي حرکتونو په مهار کې مرسته کوي. په وروستیو کې د امنیه قومندانۍ مسؤلینو ډاډ څرګند کړ چې له نوې ټکنالوژۍ سره به د خوست ښار امنیت لا ښه شي او په امنیتي برخه کې به ښار ته د راتلونکو کسانو اندېښنې تر ډېره له منځه لاړې شي.